د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون کې پراخ لاریونونه د پاکستان حکومت له پښتین وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ درې نور مهم غړي هم نیولي دي. منظور بند کوي او حافظ سعید پالي د ترهګرۍ مرکز یې، د بې عدالتۍ مرکز یې، د مکارۍ مرکز یې، د اسامه بن لادن کور یې، د ظلم او بربریت دویم نوم یې او د پښتون افغان ازلي دښمن یې. د ټاکنیزو ستونزو پر سیاسي حل لار ټینګار عبدالرشید دوستم وایي د ولسمشرۍ ټاکنو جنجالونو ته د سیاسي حل لار وموندل شي. تا کجای کشمکش‌ها را دوام بدیم و همین گپ شد که یک راه حل سیاسی را باید پیدا کنیم که از کشمکش سیاسی ما یک طرف ما دولت، یک طرف ما اپوزیسیون او پر واشنگټن د تهران تازه نیوکه د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د ډونالد ټرمپ حکومت د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر ټولو بد هغه دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1492 هجري لمریز کال د سلواغې اتمه او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 28مه نیټه ده. د هم پوره خبرونه بیان سید ادریس سادات. له منظور پښتین وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ درې نور مخکښ غړي هم نیول شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې د منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته پاکستاني پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ درې نور غړي محسن داوړ، علي وزیر او شاهجهان هم له لسګونه نورو لاریون کوونکو سره یو ځای نیولي دي. ویل کېږي چې بشرا ګوهر او افراسیاب خټک هم تر اوسه نادرکه دي، خو دا چې هغوی نیول شوي دي او که نه په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. راپورونه وایي دوی ځکه نیول شوي چې یوازې په یو ځای کې ورته د یوې غونډې اجازه ورکړل شوې وه، خو دوی پراخ لاریونونه په پلان کې درلودل. د منظور پښتین د آزادېدو لپاره د ضمانت وړاندیز رد شوی او نوموړی د ډیره اسماعیل خان زندان ته استول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پښتین د آزادېدو لپاره یې د پېښور محکمې ته ضمانت وړاندې کړی و، خو د مرکزي حکومت د فشار له امله دغه وړاندیز رد شوی او منظور زندان ته لیږدول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د پښتونخوا په ډیری لویو ښارونو کې د سترو احتجاجي ناستو او لاریونونو ترڅنګ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د هغه د آزادېدو لپاره اعتراضونه شوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ترڅنګ ګڼو نور افغان سیاستوالو هم د منظور پښتین پر نیول کېدو غبرګون ښودلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې نوموړی دی ژر تر ژره خوشي شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پېښور کې له نیول کېدو یوه ورځ وروسته د پولیسو له لوري د ډیره اسماعیل خان زندان ته استول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوشنبې په ورځ یې د منظور پښتون د آزادېدو لپاره د ضمانت وړاندیز کړی و، خو د پېښور محکمې لخوا رد شوی او نوموړی زندان ته استول شوی. عدالت ته پیش کړل شول چې په هغه کې زمونږ نور چې د سره کم ملګري وي هغه راخلاص کړل شول او یو منظور احمد پښتین صاحب پاتې شو چې نن سهار بیا د عدالت ته پیش شو او په هغه کې دته چې کوم زمونږ د خوانه د ضمانت درخواست ورکړی شوی و هغه رد کړل شو او د ډیره اسماعیل خان زندان ته ولیږلو، نو هغه به بیا سبا پیش کوي هلته په عدالت کې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د پښتونخوا په ډیری لویو ښارونو کې سترې احتجاجي ناستې او لاریونونه وشول او د پاکستان حکومت دغه اقدام یې وغنده. د منظور پښتون د آزادېدو لپاره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم احتجاجي ناستې ترسره شوې
او له نړیوالو ادارو غوښتنه وشوه چې پر پاکستان فشار راوړي څو هغه ژر تر ژره آزاد کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د منظور پښتون نیول کېدل د دوی پر مبارزه اغیز نه لري. خو ملګرو موږ مبارزه کوو او موږ د خپل وطن د خپل ولس دپاره امن غواړو، ژوند غواړو، روزګار غواړو او د هغې د ماشومانو، د هغې د کورونو، د هغې د جایدادونو، د هغې د ژوند پروټیکشن غواړو. مونږ دلته په میدان ولاړو، چرته هم نه ځو. خدای شته که دا غوښې راله ټوټې ټوټېږي او په دې سړکونې واچي که یو کس، یوه پیغله، یو ځوان، یو مشر، یو کشر دا ځمکه پرېښوده دي ته، دا د دې سوچ دی. څوک هم نه پرېږدي. مرګ او ژوند د خدای پاک په لاس کې دي. دا زما ایمان دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ترڅنګ ګڼو افغان سیاستوالو د منظور پښتون پر نیول کېدو غبرګون ښودلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې نوموړی دې ژر تر ژره آزاد کړي. په داسې حال کې چې زموږ سیمه د افراطیت او تروریزم له درده ځورېږي، د داسې سیاسي مشرانو او فعالانو ځورول او بندیانېدل چې د خپلو نظریاتو د بیان او حقوقو د غوښتلو لپاره د عدم تشدد سوله او مدني لارې غوره کوي، په لوی لاس نوو کړکېچونو ته لار اورول ګڼل کېدای شي. زه د پاکستان له حکومته غواړم څو ژر تر ژره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له بند آزاد کړي. زه د پښتون ژغورنې رهبر منظور پښتین د نیولو په اړه ډېر اندېښمن یم. زما پاند د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې دغه کرغېړنې کړنې به د دې لامل شي څو د ډیورنډ د کرښې هاخوا پښتانه مشران سره یو شي او د افغانستان په ګاونډ کې د خپلواک پښتونستان په نوم نوی دولت رامنځته کړي. په ورته مهال د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ پر پاکستان غږ کړی چې د استعماري دورې د ناوړه قوانینو تطبیق چې پر اساس د حکومت سیاسي منتقدین نیول کیږي ژر تر ژره ودروي. په همدې حال کې په کابل کې د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون کې لاریونونه وشول. دغه لاریونوال پاکستان له پښتنو سره پر تاوتریخوالو او ترهګرو تورنوي او له نړیوالو ټولنې او د پاکستان له حکومته په جدي ډول غوښتنه کوي چې هر څه ژر د منظور پښتین آزاد کړي. دوی ګواښ کوي که پښتین آزاد نشي پر وړاندې به لاریونونه پراخ او جاري وساتل شي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته په پیښور، افغانستان او ګڼو نورو پښتون میشتو هیوادونو کې د نیونې په غبرګون کې لاریونونه ترسره او مرګ په پاکستان شعارونه یې ورکول. د کابل غازي سټیډیوم تر څیرمه دغه اعتراضونه له هغې وروسته ترسره کیږي چې وړمه شپه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له خپل کور څخه د پاکستان پوځ بیولی او نوموړی د پاکستان دولت پر ضد پر څرګندونو تورن کړی دی. دغه اعتراض کوونکي پاکستان له پښتنو سره په تاوتریخوالي او پاکستان یو ترهګرپال هیواد یادوي. پاکستان استابلیشمنت یا د پاکستان پوځ یا د پاکستان استخبارات ترهګر روزي او ترهګر د پنجاب د منافعو دپاره او د سیمو د خرابولو دپاره روزل کیږي. منظور بند کوي او حافظ سعید پالې د ترهګرۍ مرکز یې، د بې عدالتۍ مرکز یې، د مکارۍ مرکز یې، د اسامه بن لادن کور یې، د ظلم او بربریت دویم نوم یې او د پښتون افغان ازلي دښمن یې. د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه د سې شنبې په ورځ د هغو اعتراضونو، غونډو او لاریونونو شاهدان دي او اعتراض کوونکي د منظور پښتین نیول کېدل غندي او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې او د پاکستان شریکو کنوانسیونونو څخه په جدي توګه غوښتنه کوي چې په پاکستان فشار راوړي تر څو منظور پښتین آزاد کړي. هدف هم دا ده چې نړیوال سازمانونه، حقوقي سازمانونه، د بشر حقوق، د سولې کوم سازمان چې ده هغه باید په پاکستان فشار راوړي تر څو دغه عمل وغندي او ترڅنګ منظور پښتون باید زر تر زر آزاد شي. دا نننۍ غونډه او نننۍ ټولېدل د موږ په همدغه اساس باندې چې موږ به له نړیوالو ټولنو، حقوق بشر، همدارنګه اسلامي کنفرانسونو په دوی ټولو باندې به موږ غږ کوو چې د موږ غږ واوري. د دې لپاره دلته راټول شوي یو چې منظور پښتون زر تر زر خوش شي او له نړیوالو کنوانسیونونو حقوق بشر څخه غواړو چې منظور پښتون زر تر زر خوشي کړي. دغه سلګونه لاریون کوونکي چې په کابل
کې راټول شوي خبرداری ورکوي که منظور پښتین آزاد نشي د پاکستان پر وړاندې به یې لاریونونه لا پراخ او جاري وساتي. د خپل مشر ازادي غواړو او خپل مشر خلاصون غواړو. ولې زموږ مشرانو څه ګناه کړې ده چې په زندانو کې اچول کېږي؟ چیرې منظور پښتین په دغه لنډو ورځو کې آزاد نسی، له بند نه خوشي نسی، دغه لاریونونه به د ټول نړۍ په کچه ډیر پراخیږي. مختلفو هیوادونو کې به د پاکستان قونسلګریو مخ ته پرلتونه وهل کېږي، سفارتونه به مخ ته به پرلتونه وهل کېږي. و ما از حکومت پاکستان میخواهیم که هرچی زود او را رها بکنن تا او در کنار مردمش، در کنار ملتش استاد باشه و اگر این رها نشه و ما این مظاهرات خود به شکل گسترده‌تر و قوی‌ترش ادامه میدیم. د کابل ښار غازي سټیډیوم تر څیرمه دغه لاریون کوونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ او د پاکستان پوځ لخوا د هغه د نیول کېدو په غبرګون کې داسې مهال اعتراض کوي چې د افغانستان په ننګرهار، کندهار، بامیان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، زابل، خوست، کونړ، غزني او بلخ ولایتونو کې هم د منظور پښتین په پلوۍ لاریونونه ترسره شول. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ولسمشرۍ ټاکنو ستونزو ته د سیاسي حل لار وموندل شي. عبدالرشید دوستم د ولسمشر غني د ملي امنیت له سلاکار سره تر ناستې وروسته خبریالانو ته وویل چې له روان مبهم وضعیت او انتخاباتي جنجالونو څخه د افغانستان دښمنان ګټه اخلي، نو ښه ده چې دغو جنجالونو ته یو سیاسي حل لار پیدا شي. په ورته مهال د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي وسله وال طالبان راتلونکی پسرلی د افغانستان د شمالي ولایتونو د نامنه کولو پلان لري. د ولسمشر د ملي امنیت مشاور حمدالله ماهب په جوزجان کې د ولسمشر له لومړي مرستیال سره د سولې ټاکنو او د افغانستان د شمالي ولایتونو پر روان وضعیت خبرې کړي. تر دې مجلس وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم رسنیو ته وویل چې نور له روان وضعیت نه خلک ستړي شوي او ښه ده چې روانو انتخاباتي جنجالونو ته د پای ټکی کېښودل شي او یوه سیاسي حل لاره ورته پیدا شي. تا کجای کشمکش‌ها را دوام بدیم و همین گپ شد که یک راه حل سیاسی را باید پیدا کنیم که از کشمکش سیاسی ما یک طرف ما دولت، یک طرف ما اپوزیسیون و از دشمن ما زیر زنخ ماست این سود میبره. این راه حلش هم سرش فکر کنیم. این صحبت بالی شد. د ولسمشر لومړي مرستیال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره پلان لري او غواړي له حکومت سره یې شریک کړي. په ورته مهال د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبان په سلي کې د افغانستان د شمالي ولایتونو د ناامنه کولو پلان لري. محیب صاحب میره این گزارش برای رئیس جمهور میته اگر این حکم شد ما با کمک خدا با کمک ملت مردم قهرمان با سربازای قهرمان حال هیچ نظامی ایره باورش هم نمیه. ما میگم که این طور میریم این طور میکنیم 4 ولایت بر 3 ماه 4 ماه تصفیه میکنیم. با امید خدا این وعده را به مردم میتیم. امدفعه برای سال آینده تمام تمرکز دشمن سر شمال و شمال شرق افغانستان است. معلوماتی که ما به دسترس داریم نشان میتن که اینا میخواین که ساحه را تقریبا کلش ناامن بسازه و ما هم آمادگی خود میگیریم. یگان تغییرات امنیتی را در تشکیلات شمال و شمال شرق هم آمده که بل پلو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې پر ملکی مرګ ژوبله نیوکې ډېرې شوي، د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي چې نور د ملکی خلکو مرګ ژوبله د منلو نه ده، خو د افغانستان دښمنان د خلکو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي. به هیچ وقت تلفات غیر نظامیان قابل قبول نیست. این اشتباهاتی که صورت میگیره ما نمیخواهیم که دوام بکنه. ما امرای مردمی که در بلخ دیدیم هم امرایشان هم وعده کردیم و هم میخواستیم بفهمیم که وضعیت چرا و یکی از اهدافی که به مردم میبینیم مخصوصا مردمی که در ولسوالی عین امن زندگی میکنن که اونا چی کمک کرده میتونن در این ساحت چطور میتونیم که جلوی همسو فاجعه را بگیریم.
د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال د روانو انتخاباتي جنجالونو پر سیاسي حل ټینګار لري چې په تیرو انتخاباتو کې د شویو درغلیو له امله د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتایج د 5 میاشتو په تیریدو لا نه دي اعلان شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د ناټو له سرمنشي سره بحث او خبرې اترې کړې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د افغانستان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د لیدنې پر مهال ویلي چې ناټو له افغانستان خپل بشپړ ملاتړ ته ادامه ورکوي. ینس سټولټنبرګ وایي یاد سازمان همداراز د سولې لپاره د زمینې برابرولو ته هم متعهد دی. که وسلوالو طالبانو پرمختللې وسلې ترلاسه کړي وي جګړه به نوره هم شدیده شي. په هیواد کې د هلیکوپټرو او الوتکو د پرلپسې نسکورېدو تر پیښو وروسته د روانې جګړې د پراختیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د پوځي چارو شنونکي وایي د سیمې او نړۍ سیاسي وضعیت د بدلون په حال کې دی او د دې امکان شته چې وسلوالو طالبانو پرمختللې وسلې ترلاسه کړي وي. دوی په دې تړاو څېړنې ضروري ګڼي خو ټینګار کوي چې دفاع وزارت باید د وسلوالو طالبانو لخوا د هلیکوپټر غورځېدو څرنګوالي په تړاو خپل دریځ اعلان کړي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې تیره ورځ د پکتیکا مرکز شرنې ته څیرمه د ملي دفاع وزارت د یوې هلیکوپټرې رانسکورولو سربیره د غزني د دیک ولسوالۍ صدوخیلو سیمه کې د متحده ایالاتو یوه تیاره رانسکوره کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طیارې د سقوط عواملو په باب تحقیقات کوي خو د طالبانو د ادعا چې دوی د امریکا تیاره راغورځولې ردوي. د چارو شنونکي اندېښنه ښیي چې د نړۍ او منطقي سیاسي وضعیت د تغییر په حال کې دی. نیابتي جګړه اوج ته رسېدلې او د دې امکان شته دی چې طالبانو د پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی وي. د نړۍ او د منطقي سیاسي وضعیت او امنیتي وضعیت مخ په تغییرېدو دی. هغه نیابتي جګړه تقریبا اوس خپل اوج ته رسېدلې ده. د دې امکان هم شته چې د طالبانو سره داسې پرمختللې اصلي پیدا شوي وي چې دوی لکه د ډاکټر نجیب هوایي فوز چې د سټینګر په واسطه فعال شو ممکن دی دا یوه شروع وي او داسې یو امکانات هم شته دي خو دا یو ډېر قوي تحقیقاتو ته نیاز لري. د پوځي چارو شنونکي وایي دا چې طالبانو پرمختللې اسلحې ترلاسه کړي دي باید په اړه تحقیقات ترسره شي. دوی وایي ملي دفاع وزارت د په پرله پسې ډول د هلیکوپټرو غورځېدو پیښو په تړاو خپل دریځ اعلان کړي چې دا تیارې په پرمختللو وسلو نسکورې شوي که څنګه. در این حالت اونا تلاش خود میکنن که باید دسترسی پیدا کنن به سلاح ضد هوایی اما چیزی را که اعلان کردن طالبا امریکا رو رد کرد گفت که این تیاره ما در نتیجه شلیک طالبا سقوط نکرده. به همین ترتیب هلیکوپترهایی که از اردوی افغانستان سقوط کرده اونا توسط سلاح‌های معمولی سقوط کردن به دلیل اینکه در حین نشست این کار صورت گرفته. باید وزارت دفاع افغانستان یک تحقیق را انجام بده و اعلان موضع بکنه در خصوص این مسئله که آیا این سقوط توسط سلاح‌های پدافندی ضد هوایی سقوط کرده یا راکت‌های سرشانه‌ای بوده. سر این مسئله باید وا اعلان موضع بکنه. ملي دفاع وزارت په دې تړاو خبرو کولو ته حاضر نشو خو د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې توافق کې د ځنډ وروسته د جګړې شدت او پرمختللو وسلو ته د طالبانو لاسرسي په تړاو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په روانه میاشت کې د افغان هوایي ځواک 4 هلیکوپټرې غورځول شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون کې لاریون وشو. لاریونوال وایي که د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیرته خوشنې شي خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي او په کابل کې به د پاکستان سفارت دروازه وتړي. د مدني ټولنو ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل چې د سفارت مخې ته له خیمې دروي خو د دوی دا کار د امنیتي ځواکونو له مخالفت سره مخ شوی دی. د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزي او نورو سیاستوالو لوري د منظور پښتین پر نیول کېدو تر غبرګونونو وروسته د سې شنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو او د ولسي جرګې غړو کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ.
پښتون دی یو دی. لاریون کوونکي وایي چې منظور پښتین د پاکستان پوځ له لوري له کوم دلیل پرته نیول شوی او باید ژر تر ژره خوشي شي. دوی وایي چې لاریون به یې دوام ولري او د سفارت مخې ته به تر هغه پورې د دوی خیمې درېدلې وي چې پښتین د پاکستان پوځ له لوري خوشي شوی نه وي. تر هغو چې منظور پښتون چې د ټولو پښتنو اواز یې اوچت کړی دی، چې د محکوم پښتون دپاره یې خپل اواز اوچت کړی دی، تر څو چې دوی آزاد نسي د بند څخه، موږ همدلته خیمه وهو. تر هغه پورې چې هغوی نه خوشي شوي خپل احتجاج ته دوام ورکوو. دا یوازې د احتجاج تر دغه ځایه منحصر نه ده، په ټول افغانستان کې نن موږ د همفکره خلک مظاهرې لري، لاریونونه، اعتراضیه غونډې لري او دا به تر هغه دوام کوي چې پاکستان مجبوره شي چې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ برحقه غوښتنو ته غاړه کیږدي او هم مشرتابه چې د ټولو اصولو خلاف بندیان کړي راخوشي کړي. له لاریون کوونکو سره بیا د امنیتي ځواکونو چلند بدلیږي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې د سفارت مخې ته خیمه ودروي. لاریونوال وایي چې دوی سره د پولیسو چلند د پاکستاني پوځیانو په څیر ده. دلته بیا امنیتي ځواکونه د لاریون کوونکو پر وهلو او ډبولو پیل کوي او لاریون په خشونت اوړي. پولیس همدارنګه چې په پاکستان کې همدغسې کردار او داسې رفتار کیږي، دلته هم نه غواړي تر څو موږ دلته آواز اوچت کړو او دلته ودرېږو. دوی پولیس هم همدغه هدف دی تر څو زموږ آواز خاموش کړي او پرې نه دلته موږ خیمه وو، خو موږ خپل مبارزې ته دوام ورکوو او خپل آواز اوچتوو. د پولیسو کوم غبرګون چې و هغه د مظاهرې د اصولو او قوانینو خلاف و. ټولو د پولیسو ته په درناوي تشدد نه کار وانغېسته او دوی چې په کوم هدف راغلي هغه د تشدد خلاف غږ پورته کول دي. موږ د تشدد خلاف یو، که پولیس موږ سره تشدد هم وکړي موږ به خپلو لاریونونو ته په سوله ییزه توګه دوام ورکړو. مدني فعالان او د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون کوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین 2 ورځې وړاندې په پیښور کې د پاکستان پوځ له لوري نیول شوی دی. وروسته تر هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د منظور پښتین پر نیولو غبرګون وښود، نن دلته په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته مدني فعالین او د ولسي جرګې غړي راټول شوي او د منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي تر هغه چې پښتین خوشي شوی نه وي دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. میرویس سلام زوی، کابل نیوز. په همدې حال کې تر کابل وروسته د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون کې لاریونونه وشول. په کابل، ننګرهار، کندهار، زابل، کونړ، خوست، پکتیکا، بلخ، کندوز او ګڼو نورو ولایتونو کې د لاریونوالو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین آزاد کړي او د پښتنو پر وړاندې له روان ظلم څخه خلاص واخلي. دوی پر نړیواله ټولنې، ملګرو ملتونو، بشري حقونو نړیوال سازمان غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو له روانو ظلمونو څخه خلاص واخلي. تر کابل وروسته د افغانستان اکثر ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر وړاندې پراخ لاریونونه او اعتراضونه وشول. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او ځایي خلکو د یوې اعتراضیه غونډې پر مهال د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین آزاد کړي او نور د پښتنو پر وړاندې روان زور زیاتی پای ته ورسوي. منظور پښتین چې هغه د خپل خوالۍ او څادر سره نیول کیږي او هغه خلک چې د هغوی لاسونه په وینو باندې د افغانانو سره دي او ککړ دي، هغه په پاکستان کې په کروزینو موټرو کې ګرځي. ولې د نړیوال سازمان څخه او ملل متحد څخه او د جمهوریت او د دیموکراسي دعوادارو څخه زه دا غوښتنه کوم چې هغه خلک چې هغه تاسو په تروریستانو باندې پیژنئ، په دهشتګردو باندې پیژنئ چې هغه پاکستان کې هغوی ولا مرکزونه ورکړي. من پښتانه یو قوم یو، هغه لر دی او کبر دی. زمونږ ژبه، زمونږ تاریخ، زمونږ ارزښتونه، زمونږ وینه، زمونږ خوښي، خوشحالي او زمونږ غمونه شریک دي.
دا د هغوی په موږ باندې یو اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې موږ د هغوی ملاتړ او حمایت وکړو. په ورته مهال سلګونو تنو په کونړ ولایت کې هم د یو ستر لاریون په ترسره کولو سره د پاکستان ضد شعارونه ورکړل او د منظور پښتین د ازادېدو غوښتنه یې وکړه. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د پاکستان پوځ ترهګر او د ترهګرو پالونکی دی. دوی خبرداری ورکړ که منظور پښتین آزاد نشي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. من د کونړ باغیرته ولسونه ولایتي شورا ځوانان علما کرام دغه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتون بندېدل په کټو په کلکو ټکو باندې غندو. په محکوم وطن کې له تېرو لسګونو کلونو راهیسې د پښتنو د وژنې او تریتم کېدو لړۍ بندېده غواړو او له ملګرو ملتونو غواړو چې د پاکستان له حکومت سره د تېرو 80 کلونو نارواو حساب وکړي. تر ننګرهار وروسته کندهار ولایت کې هم د منظور پښتین د ازادېدو لپاره پراخ اعتراضونه او لاریونونه ترسره شول. د کندهار ولایت مدني فعالانو، ولسونو او مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نیول کېدل وغندل او پاکستاني ادارې د پښتنو پر وړاندې په توطیه‌ګرۍ تورنه کړه. موږ د منظور پښتون آزاد کېدل غواړو چې د پاکستان د خفیه ادارو څخه د نیول شوی دی. نو د افغانستان پر حکومت باندې دا خبر دا اواز کوو چې تاسو تر څو پورې دغه منظور پښتون په دې باندې جدي اقدامات وکړي، تر څو پورې چې دغه اقدامات دوی تر دوی پورې ورسېږي او د 24 ساعتونو یعنې 24 ورځو دپاره چې دوی کوم دغه کړی دي چې موږ منظور پښتون 24 ورځو دپاره 14 ورځو دپاره د ځان سره ساتو، دا باید 14 دقیقې یا 14 ثانیو کې دی ژر تر ژره خوشي شي. د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون کې دغه اعتراضونه او لاریونونه داسې مهال دي چې پاکستاني پولیسو له منظور پښتین سره نیول شوي کسان بیرته آزاد کړي، خو په خپله د منظور پښتین د آزادولو په تړاو یې ضمانتونه نه دي منلي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونالډ ټرمپ حکومت د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر ټولو بد بللی. روحاني ویلي چې ایرانیان باید د ټرمپ حکومت فشارونو ته تسلیم نشي او خپل یووالی وساتي. د ایران ولسمشر په تیرو 2 ورځو کې په پرله پسې ډول له خپلو خلکو غواړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو پر وړاندې یو موټی واوسي. د هغه په ټینګار پر دې دی چې خلک باید د ایران راتلونکو پارلماني ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. دغه ټاکنې د ایران لپاره په خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.